واقعیت څنګه پیښ شوله دا ستا بچی چې اوس خاورو ته سپارل کېږي؟ دا د شپې 3 بجې غږ یې راوکړ ولو بابا ګولۍ راکې ولګېده چې ما به لږ ولګاوه زه ورسېدم دی مخې ته راغی په غاړه کې راولوېد بس غاړې ته را رسېدو بس زه ځمکې ته بس دی لګېدلی وه ګولۍ ځای چې مې وکړ ګولۍ وه نور هلکانو باندې مې غږ وکړو چې ما رېړۍ راوباسئ تر هسپتاله تر روډ مې په رېړۍ کې راوړ 4 هسپتالو ته مې یووړ هېڅ چا دا نه ویل ډاکټر نشته ایمرجنسي سیول ته مې وروړه بل هسپتال ته مې وروړه خو ډاکټران نه وو په دغه حالت کې دي د ساه وخته دا وایي پیرنګونه دي دا هر وخت دا شروع وي دا نو اوس د چا په وس کې دي چې دا پیرنګونه بند کړي دا ستا بچی و؟ دا زما مشر بچی و. صحیح الله پاک دې بس ستا ته حوصله درکړي هر واقعا د بچي مرګ چې دی ډېر زور بسم الله الرحمن الرحیم د نن ورځې د دې واقعې په حواله باندې به دا ووایو چې دا یو غیر انساني غیر مسلماني کار سوی ده هوایي فایرینګ په ودو کې د خپلې خوشحالۍ دپاره خلک کوي خو د بل چا د مصیبت جوړېږي نو نن دا مصیبت جوړ سوی دی چې نن دغه ځوان د هوایي فایرینګ په دا سړه ګولۍ باندې لګېدلی ده او شهادت یې په نصیب سوی ده نو موږ خواست کوو ټولو هغه انسانانو ته چې دوی د خپله خوشحالي باید د بل په غم باندې وربدله نه کړي نو ټولو سره د التماس کوو ټولو سره د التسا کوو چې په کار ده چې خلک په هوایي فایرینګ په ذریعه باندې د بل د غم ذریعه جوړه نه شي او خپله خوشحالي باید داسې ولمانځي چې بل د غم ذریعه جوړه نه شي. دا وخت زه د خیزي ایمان سټي په ایدر کې ولاړ یم برای ماښام په 3 بجې یوه سړه ګولۍ چې یو ځوان د باندې په مچړۍ کې بیده و او سړه ګولۍ پکې مښتې ده د هغې له وجې د دا سړي شهادت سوی دی نو موږ دا خواست کوو چې باید دغه هوایي فایرنګونه په ودو کې دا باید نه وسي دا کسي د خوشحالي سبب د نورو خلکو د غم او د درد تکلیف سبب دی د دې بچان پاتې سو کور والا پاتې سو یو لور پاتې سوله نو درخواست یې له ټولو څخه چې باید د هوایي فایرینګ بند سي او بل زه د کوټي په ولس د پښتنو باندې دغه یو غږ کوم چې باید راوځو د دې خلاف د هوایي فایرینګ خلاف منظم تحریک شروع کړو.